السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه وطن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ترانسفرمر او جانریټر د KVA په رابطه باندې ده چې تاسې څنګه کولی شئ دوستانو چې د ترانسفرمر او جانریټر د دې پاور ریټینګ یعنی طبقه بندي دا په KV باندې دا تاسو څنګه کولی شئ دا کیلو واټ ته بدل کړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم سره د فارمولا. نو دوستانو دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. مثلا دوستانو زموږ سره 1000 KVA یو ترانسفرمر دی، موږ څنګه کولی شو د دې کیلو واټ معلوم کو. نو دوستانو د هر ترانسفرمر باندې چې کله موږ مصرف لګو په دې باندې لوډ اچوو نو د دې پاور فیکټر چې دی دوستانو دا مختلف وي، د چا 0.9 وي، د چا 0.8 وي، د چا 0.9 وي، د چا 1 وي. نو دوستانو دا مختلف وي. مثلا زمونږ په ترانسفرمر باندې لوډ اچولی دی او د دې لوډ پاور فیکټر چې دی 0.8 دی. نو دوستانو راځو فرمول ته چې څنګه کولی شو د دې 1000 KVA ترانسفرمر چې د دې پاور فیکټر 0.8 دی د دې کیلو واټ معلوم کو. نو دوستانو فرمول داسې دی چې کیلو واټ مساوي کیږي 1000 KVA ضرب دوستانو 0.8 چې دا پاور فیکټر دی. نو زمونږ د ترانسفرمر چې دا 1000 KVA دی د دې پاور فیکټر 0.8 دی. نو د دې کیلو واټ مساوي کیږي د 800 کیلو واټ سره. مثلا دوستانو زمونږ سره دوهم جانریټر دی چې د دې KVA دوستانو دا 1500 KVA دی. نو دوستانو او د دې پاور فیکټر 0.9 دی. نو دوستانو موږ څنګه کولی شو د دې کیلو واټ معلوم کو. نو د دې فرمول په واسطه باندې تاسې کولی شئ دوستانو چې کیلو واټ مساوي کیږي 1500 KVA ضرب دوستانو 0.8 نو مساوي کیږي دوستانو د دې کیلو واټ 350 کیلو واټ سره. نو دوستانو په دې فرمول په واسطه تاسې ډېر په اسانه او ایزي طریقې سره کولی شئ چې د خپل هر قسم جانریټر او یا ترانسفرمر د دې KVA د دې کیلو واټ باندې واړوئ او ډېر په اسانه باندې دوستانو تاسې کولی شئ د دې کیلو واټ معلوم کړئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.